سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. دوستانو بالاخره ومې کولی شول تر څو تاسو ته یو ټایم ټیبل چمتو کړم تر څو وکولی شئ هغه سوالونه چې پریمس کې راځي هغه تاسو ثبت کړئ او وروسته یې حل کړئ. دوستانو اول به دا وایم چې پریمس کې نوي ټسکونه راغلي دي. دوهمه خبره دا ده چې ټسکونو وخت هم تغییر کړی دی. ځینې وخت د ورځې په جریان کې، ځینې وخت د شپې په ټوله شپه کې راځي. خو یوه خبره ده چې د څو ورځې د 2-3 شپې چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په 10 بجو د شپې سوالونه راځي. تاسو به 10 شپې په 10 بجو سوالونه تعقیبوئ. که بیا هغه نشئ تعقیبوئ، تاسو کولی شئ چې د شپې د 2 بجو څخه تر 4 بجو پورې تعقیب کړئ. که بیا مو هم نشوی کولی، دریم مهال ویشئ د 4 بجو څخه دی تر 6 بجو پورې. دغه وختونه دي. خو دلته په دې وختونو کې دوستانو بیګا چې کوم سوالونه مخکې شپو کې کوم سوالونه راتلل، یو خو دا و چې یعنې 10 او 19 دقیقې تر 23 دقیقو دغه کې سوالونه راغلل. بیا د 10:40 نه شروع تر 43 پورې بیا دلته سوالونه راغلل. دا یو مهال ویش دی دوستانو چې په دې کې کیدای شي د 10 بجو په نورو برخو کې هم سوال راشي، خو دغه وختو کې ډېر د سوالونو رش راځي. دوهمه څپه چې ده د سوالونو هغه په 2 بجو څخه ده. 2 بجو او تر 3 دقیقو پورې دلته بیا سوالونه راغلل. 14 دقیقې تر 14 دقیقو دلته بیا راغلل. 2 بجې او 19 دقیقې تر 24 دقیقو بیا سوالونه راغلل. او بیا پر 2:50 نه نیولې تر 3:50 دقیقو پورې بیا سوالونه راغلل. یعنې دغه 2 بجې چې دي دلته ډېر سوالونه راغلل. بیا 3 بجې نه تر 1 دقیقه تر 4 دقیقو پورې بیا سوال راغلل. او 3 بجې او 18 دقیقې تر 23 دقیقو بیا سوالونه راغلل. 3 بجې او 50 دقیقې تر 4:50 دقیقو بیا سوالونه راغلل. یعنې دغه وختونه دي چې تاسو کولی شئ چې په دغو وختونو کې سوالونه ونیسئ. همدارنګه د 4 بجو څخه هم سوالونه راغلل. 4 بجې چې شولې 19 دقیقې تر 23 دقیقو بیا سوالونه راغلل. بیا 1:50 نه تر 4:50 دقیقو بیا سوالونه راغلل. نو دغه وختونه دي چې تاسو کولی شئ چې په 5 بجو هم سوالونه راغلي دي. یعنې په مختلفو وختونو کې راغلي. خو دغه ټایمونه مې چې تاسو ته وویل دوستانو، دغه هغه وختونه دي چې ډېر سوالونه، ډېر پوښتنې راځي. نو هیله ده چې تاسو وکولی شئ چې په دغه وخت کې سوالونه ونیسئ او حل یې کړئ دوستانو. مننه.